حدیث کی راځي رسول صلی الله علیه وسلم ابو هريره حدیث ته مشهور حدیث ته تاسو بیادي لا يؤمن احدكم تاسو پوری سره هغه وخت پوری مؤمن نشي جوړې دي حتى اكون احب اليه تر دې چې ما سره محبت نه کړي سره به موږ محبت کو به موږ ټول مؤمنان یو نه حدیث مخ کیشتي صبر حتى اكون احب اليه تر دې چې د ما سره محبت کوي من والدي وولدي والناس اجمعين د خپل مور پلار نه زیات د خپل بچو نه زیات لنډه دا والناس اجمعين او د ټول خلکو سره محبت ما سره کوي چې کله ما سره محبت کوي د مؤمن دی د ټول نه زیات او چې کله نه کوي شي نو به د ایمان داوی کوي دا هر څه خبرې د الله سبحانه وتعالى په قران کې سوی النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم د پیغمبر په دې انسانانو باندې په دې مؤمنانو باندې دومره حق دی دومره حق په دوی باندې خپل ځانونو نشتی نور ته کم تفصیل بیان کما مور پلارون پرې ده بچیم پرې ده خزم پرې ده ستاسو د نفس په تابه باندې دومره حق نشتی لکه څومره چې د باندې محمد صلی الله علیه وسلم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کس راغی ويا رسول الله متى الساعة قیامت بکلی عجیب سوال وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غلی وغلی جواب ورنکو بیا غو دویم پیرو رسول الله بیا غلی بدرین پیرو رسول الله غلی بیا غلار دی جمعه یو بوت کې شاته کېناس نو صحابه خپل منځ کې با شروع کو چاوي رسول الله د خبره کس نه دا ورېدلې چاوي وورید خو خینه شو او چا سوي نو بدی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اين السائل کوم ځای کې د قیامت مبارکي ته پوښتنه یا رسول الله زم ماذا عددت له استعراض ولیکړه چې ته پوښتنه کې چې کله راځي دا اصل خبره ده تیارې وکړه هغه سړی ساده خبرې کړې یا رسول الله ډیر څه خبرې نه دي تیار کړې خو دومره دي چې الله او د الله د رسول سره محبت ډیر کوم دغه تیارې مولخه مضبوط کړي سبحان الله الله او د الله د رسول سره محبت ډیر زیات کومه رسول الله متوي انت مع من احببت زما سیدته چې سره محبت کې د ابو سره به د قیامت پورس الله سره محبت ډیر کې د پیغمبر سره کې دوی سره به صحابه سره ډیر محبت کې دوی سره به دیندار خلکو سره محبت ډیر کې دوی سره به انس بن مالک رضی الله عنه وی په الله مې قسم په دغه ورځ چې موږ څومره خوشاله شي دومره چې بل نه خوشاله شي چې څوک د چا سره محبت کې قیامت ورځ هغه سره په دې خبر موږ سم خوشاله شو به انس بن مالک وی نو یې زه د الله سره د الله د پیغمبر سره او د ابوبکر او د عمر سره محبت کوم وی دغه په شان نیمه خدای سره محبت ډیر کوم وی زه د پیغمبر په شان خو نه زه د ابوبکر نه په شان عمل نشم کوله زه د عمر نه په شان عمل نشم د عثمان نه په شان عمل نشم کوله د علی نه په شان عمل نشم کوله دغه سره محبت شتي دغه سره به قیامت ورځ او کوشش کوم چې دغه په لار باندې مضبوط یم واستبه دغه سره دا خبر بار زنیشم کوله خو هر ځکه ځان سره په ذهن کې ساته چې د محبت نه مراد هغه محبت ته چې په زړه کې او بندامونو باندې صحیح کاری او د رسول الله تابعداري د حدیث ګوره نظریات ساته حوض کوثر نه وبصری په امیدونو نه ملوي د حوض کوثر نه وب فقط په دعاګانو نه ملوي پر عمل پکار دي او عمل لري چې رسول الله طریقه به مضبوط راونی شي دا یو مثال دوا یا درې دا په پیش کې تاسو ته پته ولګي چې صحابه پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې څومره مینو صلح حدیبیه غو واقعا عروه بن مسعود راغه پر رسول صلی الله علیه وسلم په سید رسول سره صلح هغه شرطونه خودو او خبره کوله کله چې واپس لاړ قریش ته نو توی قوم والله لقد وفدت على الملوك یو خبره ساتي ګور زب بچاینو به ډیر تلم وعلى قيصر وكسرى والنجاشي او کسرا او قیصر به ټول بچانو به تلم خو مدیسی بچا نه دی لیدل چې دغه مرګري دغه دومره تعظیم کوي لکه څومره چې د دې سړي د مرګري د تعظیم کوي یې سړي کی اشاره چاته ده رسول صلی الله علیه وسلم ته ده وی کچرته خراش کې به تو کو خراش کې سي نو دي صحابو بو ته لا سني وي زنګ لا سني کې ولګي تاسو محبت د رسول الله سره او چې هغه بو ته امر وکړو نو دومره تعذيب کول چې یو بل مخکې کېدو چې زه کومه او بل وی زه کومه واذا تكلم خفضوا اصواتهم او کله چې وی خبرې کوي او ټوبې غړي ولاړ او نظر به نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم
داسې مرګري د رسول الله ځکه دغه وی دا بريده رضی الله عنه وی کله چې موږ د رسول الله مجلس کې ناسو لم نرفع رؤوسنا الیه اعظاما له یا تعظیما له موږ چې کله د رسول الله مجلس کې ناسو موږ چې د برغه ته نه کتل د رسول الله تعظیم وي زموږ بشری کې دومره محبت د رسول الله سره چې دا مشرک گواہی کوي وی چې څه خبره وکړي نو یو بل سره به جنگ جګړه کوي یو یې کوم بل وی زه کوم او موږ ته د رسول الله خبر راورسي ها زه صحیح شو دا وابیانو لپاره شو وابیانو به عمل کوي خاطر به سمه عمل کوي زموږ لپاره مذهب شتي کنه دا کوم محبت شو محبت خو دې ته وي چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په روانو يمشي متجها للمسجد جمعه طرف روانو جمعه منزله فسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره واورده ايها الناس خلقوا كيني الجمعات کې خلق ولاړو الجمعه خطبه رسول الله کوله رسول الله خلقوا كيني ويفجلس ابن مسعود في الطريق عبد الله بن مسعود د جمعه تر رسیدل خو د دروازې کې کېناستو بار غرموت ناست نه سکسان رارو فمر به جمع من الصحابه ابو عبد الرحمن وتهون بلاره کې ناسي چې ګورولي ناغوتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي ممكن اشتو دي تويسه محبت او تابعداري هغه موږ تر ورسي کینی نه په نور کې کینو ودنه جمعه کې غوځي شتي زه په نور کې کینم قالین شتي پوس نه زه په کار باندې کینم سید رسول صلی الله علیه وسلم چې کینی مذهب کې څنګه دي چې کینی وکنه وکینی سید رسول صلی الله علیه وسلم چې کینی ودلته د مزدوریم ده کنه هغه سره یعنی څومره وزرونه به موږ جوړ کو چې د رسول صلی الله علیه وسلم خبره عمل ونی شو لري بالله او یو دادی چې څنګه د خبره د رسول صلی الله علیه وسلم رسي چونکې چنانچه کیو ولې پلانې حالانکه د خپل څه بګینشتي یو بل واقعه به ذکر کو چې وخت موږ سره ډیر نشتی زید ابن الدثنه رضی الله عنه زید ابن الدثنه دا په یو غزا کې مشرکین سره قیدی شو نو مکی ته مشرکین بوتو او الته صفوان ابن امیہ دی واغستو او به دي تنعیم طرف ته راوسو تنعیم د علاقه چیرې دې ته راوستو چې مړی کی زکه چې د پلار امیہ ابن خلف د زید ابن الدثنه رضی الله عنه وجلو په یو غزا کې نو چې دا بدلتي واخله دا ټول قریش راجم شو او فيهم ابو سفيان او باوک ابو سفيان ابو سفيان بس راغوي زیدا اسی ته پوښتنه د کوم جواب راکوي س وی استاده خبره خوخه ده چې دا محمد صلی الله علیه وسلم استاسو د مرګره او په دې ټیم کې ابو سفيان مسلمان شوی نو چې استاسو د مرګره موږ سره په دې کې استا په دې ځبانی او نضرب عنقه وداغه سټ منګو وانت في اهلك وتدخل ورو سره ناس په آرام مزي کې دلته پیغمبري هغه ته وکړو او تړلې شوی انسان او په دې انتظار کې دی چې سربتی کله وي دغه راوسته وته وکړو ابو سفيان بلامي دي قسمي زما دا خبر نه خوته د سر والوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ځبانی او زدي پارامي مو دغه پخپه کې د ازغه یا غنه لاړش ته سر والو خبره کې د مدانه د خوخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پارامي بس پارامي ما نه سر وایس خبره نه چې سره په دې باندې رسول الله پریدي چې تانه بسر وو نو زر پیری زمنګ نصر وو خو چې رسول الله ته نقصان ونه رسي ابو سفيان دوی دې تعجب وکړو وی په لمې دې قسمي ما دې خلک نه دي لیدلي چې له چا سره دومره محبت کوي لکه څنګه چې د دې محمد صلی الله علیه وسلم مرګري د محمد صلی الله علیه وسلم سره کوي دې محبت ولا خلک ما چرته نه دي لیدلي ثم قتلوه وبیا غمرکو دې محبت وکړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په هر څه باندې رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه مخکې کړي یو پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې کور کې او د کېدو چې کله پریوته نو دا خبره وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستړو وی کچا چوکیداری وکړه نه اسی دا خبره کور کې دا خبره وکړه نو بهر د اسلحه आवाज راغی څوک ولاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ګور څوک راغی
حالات دي سړي جنگ حالات دي ټول لازم به سوچ کې چې دشمن دی او بل دی چې ټول دنیا د یو انسان ته یو شوی ده او دغه صحابه لګي د رسول الله دفاع کوي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم سوکي ويا رسول الله سعد يا سعد سعد رضا ولا سكي وما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم چوکیداری وکما عائشہ رضی الله عنها وی رسول الله صلی الله علیه وسلم باور دي چې خوب کړي چې خنار امام اوریدل چې مطمئن پروت چې باري وزمره ولاړل ما ته څوک نشي رسیدي چې سو پرې د جسم باندې نه خطرې لپاس ما ته څوک نشي رسیدي چې سو پرې د جسم ټوکړي ټوکړي کړي نه سام سړی نه دي صحابه چې الله د مقام ورکړ د رسول دي دوی د دې حقدارو